ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسي جرګه وايي افغان حکومت د 1400 مالي کال بودیجه یرغمل کړې ده. افغانستان ولسي جرګې حکومت د ملي بودیجې د طرحې په یرغمل نیونې او د جرګې پریکړو ته په بې غورۍ تورن کړ. د دغې جرګې رئیس میر رحمان رحماني له حکومته وغوښتله چې د 1400 مالي کال بودیجه یرغمل نه کړي او باید له ځنډ پرته یې ولسي جرګې ته ولېږي. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم عبدالغازي د فساد په تور نیول شوی. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازي د فساد په تور نیول شوی او د قرغیزستان ملي امنیت کمیټه وایي چې پر عبدالغازي دا تور هم دی چې د یو ځل شتمن شوی دی. د ملیشیا د عدالت تر امر وروسته د پی آی ای سار الوتکه بیرته پاکستان ته وسپارل شوه. د ملیشیا او عدالت وروسته له هغه چې د پی آی ای د او پریګرین کمپنۍ ترمنځ د پیسو پر سر شخړه حل شوه، امر وکړ چې د پاکستان د هوایي کمپنۍ الوتکه بیرته پی آی ای ته وسپاري. او د فرانسې په پاریس کې د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو لاریون وکړ. دوی وایي چې د کورونا ویروس د ناروغۍ پر مهال د ښوونځیو نه بندول د دوی روغتیا له خطر سره مخامخ کوي.